فرض وکړئ دا یوه کره سوه دا خو یو مرکز لري دا بیا بله کره راغله داسې به یې رسم کړم دا یې بله کره دا عبارت د څه شي څخه رالی دا قسمت چې دلته موږ تاسې لرو دا د عدسیه اوس دا خبره واضح درته ښکاري چې د دې طرف د انحنا مرکز دې خواته دی او د دې د انحنا مرکز دې طرف ته دی نو دا به یو مرکز ولري زه به یې نوم کښېږدم C2 ځکه دا مرکز د کومې سطحې دی د دوهمې سطحې دا اوله سطحه ده د دې مرکز به چیرې وي دلته به ورته ووایو C1 دا دوه دانې مرکزونه راله دا کې بیا نه وایي چې هر وخت عدسیې دوه مرکزونه لري کیدای شي یو طرف یې څه وي مستوي وي په مجموعي توګه باندې د دې طرف مرکز دا رالی او د دې طرف مرکز دا راغی اوس تاسې دا دواړه مرکزونه سره وصل کوي یو اوږد خط لاسته راځي که دا دواړه مرکزونه سره وصل کو دا کم خط چې دا اوس موږ تاسې لاسته رالی په عدسیو کې دغه خط ته وایي اصلي محور متوجه سولې اوس نو زه دا قسمت ایسته کوم ستاسې خبره په ذهن کې پاته سوه چې د مرکزو څخه زموږ مطلب څه دا شکل چې دا اوس موږ تاسې لاسته راغلی دا عدسیه سوه او دا خط عبارت د څه شي څخه رالی اصلي محور اصلي محور دا طرف یو شعاع لري ګوري د دې نقطې څخه را شروع که تر دې ځایه پورې دا یو شعاع راغله دا د کومې انحنا والا سطحې شعاع ده د دوهمې والا زه به دې ته ووایم R2 دا شعاع او د دې ځای څخه بیا دا وګوري د دا مرکز رالی او دا د انحنا سطحه سوه د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا یې بله شعاع دې ته څه وایو R1 آیا باید R1 R2 په عدسیو کې مساوي وي کیدای شي مساوي وي کیدای شي نه وي دا څه شرط هم نه دی متوجه سولې کیدای شي دا دواړه یو له بل سره برابر وي کیدای شي یو له بل سره برابر نه وي پر اصلي مرکز باندې پر اصلي محور باندې واقع د عدسیې په منځ کې چې دا کومه نقطه ده دې نقطې ته موږ تاسې د دې وروسته څه وایو نوري مرکز نوري مرکز دا شعاګانې که مساوي وي که نه وي د دواړو طرفو محراقونه څنګه راځي په مساوي فاصله متوجه سولې او عدسیه دواړه طرفه باید محدب وي تر څو چې وړانګې نږدې کړي موږ نه دا شرط نه دی شرط دا دی چې منځنۍ برخه یې پلنه وي دغه رقم موږ تعریف کړی دی متقارب عدسیه څنګه ده منځنۍ برخه یې پلنه ده بس دا وړانګو ته انکسار ورکوي په یوه نقطه کې او هغه نقطې ته موږ څه وایو محراق اوس تاسې اصلي محور څنګه تعریفوئ دا دی په شکل کې درته ښکاري ډېر یو اسانه تعریف څه ورته وایو هغه خط دی چې د انحنا د سطحو له مرکزونو څخه تیریږي له دوو نقطو څخه یوازې یو خط تیرېدی شي که زه تاسو ته اصلي محور معرفي کوم او ووایم هغه خط چې له دغه دوو نقطو څخه تیریږي تاسو په دې باندې پوهېږئ د اندازې د لحاظه له دوو نقطو څخه څو خطونه تیرېدی شي یوازې یو خط بس صحیح ده نو همدا تعریف درته رالی او دا موږ څه نور نو نه غلطېږي ځکه دوی نقطو کې خو یو خط امکان لري چې عبور وکړي اصلي محور کوم خط دی هغه چې د عدسیې د دواړو طرفو د انحنا له مرکزونو څخه تیریږي اوس موږ وایو چې دا تعریف خو کفایت نه کوي د هر ډول عدسیې دپاره او رښتیا هم دا د هر ډول عدسیې دپاره کفایت نه کوي کم ډول عدسیو کې کفایت نه کوي که یو طرف انحنا ونه لري بیا څنګه سو بیا خو ته یوازې یو مرکز لري او دا رښتیا هم د هغه مسله ده دې ته وګورئ یو طرف یې مستوي وي او بل طرف یې انحنا ولري دا خو اوس یو مرکز لري دلته مرکز اوس د اصلي محور څنګه تعریفه که زه وایم هغه خط دی چې له مرکز څخه تیر سي له یوې نقطې څخه څو خطونه تیریږي بې شمېره مګر دلته ولې موږ مشکل نه درلودی دلته مو نه ویلي چې له مرکزه تیر سي ومویل چې د دواړو خواو له مرکزونو تیر سي او له دوو نقطو څخه یو خط تیرېدی سي نو یو بل تعریف مو ورته جوړ کړئ چې دا والا مشکلات هم په حل کړو هغه مو څنګه جوړ کړئ نو څه مو ویل له دوو مرکزونو څخه چې تیر سي دا اصلي محور سو یا له مرکز څخه تیر او پر مستوي سطحې عمود وي دې ته مو بیا څنګه تعریف جوړ کړئ یو طرف یې چې مستوي راسي څنګه تعریف ورته جوړوئ له مرکز څخه تیر سي هغه خط او پر مستوي سطحې باندې څه راسي عمود
دوه مرکزونه ولري د دواړو څخه چې تیر سي دلته د عمود مسئلې ته بیخي تشویش نه لرو. اما که چیرې یو طرف مستوي وي یو طرف محدب وي بیا نو اصلي محور ته مو څنګه تعریف جوړ کړئ؟ له مرکز څخه تیر سي او پر مستوي سطحې عمود وي. تاسو اوس نو پوهېږئ له دې نقطې څخه یو خط رسم کړئ چې پر مستوي عمود راسي. له یو نقطې څخه پر یو خط باندې یوازې یو عمود ممکن وي. یعنې هغه خط چې له سی څخه تیریږي او پر مستوي عمود راځي څو داسې خطونه لرلی سي؟ یوه دانه هماغه سو اصلي محور. او نوري مرکز هم دایما پر کوم ځای واقع وي؟ پر اصلي محور. محراقونه چیرې واقع وي؟ محراقونه هم پر اصلي محور. دلته موږ تاسې دا ټول واټنونه د کومه ځای څخه ګورو؟ پرته د شعاګانو. شعاګانې مو د کومه ځای څخه کتلي؟ له مرکز څخه تر انحنا. له مرکز څخه تر انحنا. نور واټنونه موږ تاسې ټول د کومه ځای څخه ګورو؟ له نوري مرکز څخه. له نوري مرکز څخه لکه له عدسیې څخه. کله چې موږ تاسو وایي دا نازکې عدسیې دي مطلب دا فاصله ډیره کمه ده نو د عدسیې څخه تر نوري مرکزه پورې. ګوري زه دغه نقطو ته نومان ورکړم. دې ته به وایم A، دې نقطې ته B، دې نقطې ته C. موږ تاسې به داسې فرض وکړو چې A، B، C دا درې نقطې ډېر یو بل ته نږدې دي. ډېر یو بل ته نږدې دي. دغه خبره چې ما تاسو ټول دا درې نقطې یو بل ته ډېر نږدې دي دا مسله مطلب د څه شي رالی؟ نازکې عدسیې. او کله چې فورمولونه هم پیدا کوو موږ تاسې دا درې سره نقطې یو له بل سره تقریبا منطبق فرضوو. دا مسله سوله نازکې عدسیې. نو اوس که چیرې موږ تاسو وایي چې د انحنا شعاع ده د دې نقطې څخه راشروع که تر سی پورې او یا وایم د دې نقطې څخه راسه تر بي پورې تر نوري مرکزه پورې د دواړو مطلب یو رالی. ځکه په نازکو عدسیو کې دا فاصله ډیره زیاته کوچنۍ ده قابل د صرف نظر ده بیخي اهمیت نه ورته ورکوو. نو اوس د انحنا مرکز خو مشخص سو. د انحنا مرکزونه محراق چیرې وي؟ محراق فرض وکړئ په دې نقطه کې دی. خو وړانګې به وارده که یار ځای چې یو بل سره قطع کړه هغه محراق دی. ګوري وړانګې خپل ترمنځ موازي وي بس صحیح ده که نه وړانګې باید خپل ترمنځ موازي وي او د اصلي محور سره هم موازي وي. اصلي محور سره هم باید موازي وي. صحیح ده؟ ښه اوس دا رالی محراق. دې طرف ته په عین فاصله کې څه شي واقع کیږي؟ محراق. تاسو متوجه یاست که زه دې ته یو دوه نومان هم وکاروم د دې مطلب دا نه دی چې د دې نقطې څخه تر نوري مرکزه پورې او د دې نقطې څخه تر نوري مرکزه پورې دا واټنونه توپیر لري. دوه دانې مې ورته ویل یعنې دا دوه محراقه دي. تاسو ماته وایاست یوه محراقي فاصله کم ځای څخه تر کم ځای راځي؟ F1B. F1B دا یوه فاصله سوه. دغه ته موږ تاسې محراقي فاصله وایي په کوچني اف یې ښکاره کوو. محراقي فاصله. اوس ووایاست د دې محراق فاصله بیا څومره راځي؟ د F2 څخه تر B پورې. F2B دا عبارت د څه شي څخه دی؟ دا واټن دا هم محراقي فاصله ده. محراقي فاصله دا هم عبارت د څه شي څخه راغی؟ محراقي فاصله. اوس ما تاسو ته د دې دواړو طرفو شعاګانې نه دي ادعا کړې چې دوی دې سره برابر وي. حتی په دې حالت کې یو طرف چې مستوي د هغه طرف شعاع لا یتنی نیسو چې مستوي د هغه طرف شعاع څه فرض وو؟ لا یتنی. اوس د دې طرف شعاګان نه دي برابر. د یو طرف شعاع یو عدد د بل طرف بیخي لا یتنی. ولې بیا هم محراقونه به له نوري مرکز څخه څنګه وي؟ په برابر فاصله کې به واقع سوي. نو که ما تاسو ته ویل چې د یو عدسې محراقي فاصله د 10 سانتي چاته سوال نه پیدا کېږي چې 10 سانتي وړانګې د دې طرفه راسي دلته محراق تشکیل کېږي که د دې طرفه راسي دې طرف ته. اما که مې ویل چې د انحنا شعاع 10 سانتي ده تاسې باید سوال وکړئ د دواړو طرفو د 10 سانتي ده که یو 10 دی بل 20 دی. دا قضیه باید معلومه وي. هغه محراقي فاصله ده چې د دواړو طرفو دپاره یو رقم راځي. او بله خبره دا هم زده کوي دا برابر نه وي د R پر 2 سره. یا یې R1 پر 2 یا یې R2 پر 2 دا نه د دې سره برابر. هغه په هندارې کې وه چې محراقي فاصله د شعاع نیمایي وه. په عدسیو کې محراقي فاصله د شعاع نیمایي نی. او کله چې موږ تاسې تصویر تشکیلوو یا سوالونه حلوو په هغه مسایلو کې زموږ تاسې دا د مرکز یا شعاع دا زموږ بیخي په کار نه وي. موږ یو فاصله دلته لرو چې هغه ته وایو 2F. 2F څه مطلب؟ یعنی د محراقي فاصلې 2 چنده. اما د دې څخه زموږ مطلب شعاع نه او دا د شعاع سره
برابر نی. که تصادف په سلو سوالو کې یو ځای کې برابر راغی او که رانغی هغه جدا مسله ده. نو دلته چې موږ تاسې ډېری مسایل وایو بیا زه تاسو ته هم 2F موقعیت 2F موقعیت څخه زما مطلب مرکز نی. د 2F څخه زما مطلب څه د محراقي فاصلې 2 چنده. ښه اوس تاسې په دې کې کم مشخصات زده کړه. نوري مرکز، اصلي محور، د انحنا شعاګانې، د انحنا مرکزونه، محراقونه. دا و د دې مشخصات چې مشخصات یې زده کوي بیا خو نو درس یې اسانه زده کولی سو.